ملګرو د واتس اپ درته درې داسې سیټینګ درخوایم چې دا تاسو لازما په خپل واتس اپ کې هم وکړئ، ځکه په دې سره تاسو خپل واتس اپ د یو هیکر نه بچ کولی شئ. تاسو د یو فراډي او سکیمر نه ځان بچ کولی شئ، خپل واتس اپ محفوظ کولی شئ. اوس کم سیټینګ دی او تاسو به یې څنګه کوئ؟ دغه لپاره ویډیو لایک کړئ، ښایسته شانې کمنټ ضرور وکړئ او ویډیو د ځان سره سیو کړئ چې مس سره نشي. دغه لپاره به راشئ په خپل موبایل کې به واتس اپ راواړوئ، دلته به تاسو په دې 3 ډاټ کلیک واخلئ، دلته به تاسو په سیټینګ باندې کلیک کړئ، دلته به تاسو په اولنی اپشن اکاونټ باندې کلیک کړئ، دلته به تاسو په دې اولنی اپشن سکیورټي نوټیفیکیشن کلیک واخلئ. ملګرو دلته دا یو اپشن دی شو سکیورټي نوټیفیکیشن ان دیس ډیوایس، دا به تاسو سره اپ وي نو دا به آن کړئ. د دې د آن کولو فایده به دا وي که اوس تاسو واتس اپ بل ځای کې لاګین کیږي، بل څه ځای کې ستاسو واتس اپ کنیکټ کیږي، نو تاسو ته به نوټیفیکیشن راځي، تاسو به په وخت خبرېږئ. دویم او دریم سیټینګ لپاره هم په دې 3 ډاټ کلیک واخلئ، دلته به تاسو په دې سیټینګ اپشن کلیک کړئ، دلته به تاسو په دې پرایویسي کلیک واخلئ او بالکل ښکته به راشئ. په دې ایډوانس اپشن به تاسو کلیک واخلئ، دلته دا اولنی اپشن دی بلاک ان ناون اکاونټ میسج، دا به تاسو آن کړئ. که تاسو ته د یو ناشنا نمبر نه میسج دا راځي، ناشنا نمبر نه تاسو سره کنټیکټ کیږي، نو هغه به تاسو سره اوس نه کیږي، تاسو ته به نه راځي. دلته دا دویم اپشن دی پروټیکټ آی پی ایډریس ان کال، دا به تاسو آن کړئ. اوس تاسو په کال باندې یو چا سره خبرې کوئ، تاسو څوک کال وکړي، ناشنا څوک یو هیکر سکیمر وي، نو که ستاسو آی پی هغه معلومول غواړي، ټریک کول غواړي، لوکیشن ستاسو چیک کول غواړي، نو چې تاسو دا اپشن آن کړی وي نو تاسو هغه بیا د کال په دوران کې ټریک کولی نشي. دا درې سیټینګونه د اوس نه په خپل واتس اپ کې وکړئ. دغه شانتې نور هم ډېر سیټینګونه دي، تاسو به سټیپ بای سټیپ ښایم، د هغې دپاره اکاونټ در سره خامخا فالو کړئ.